وما علينا إلا البلاغ المبين واذكروا الله في أيام معدودات پشمیرل شو ورځو کې الله یادوي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون پس څوک چې په 2 ورځو کې زر لاړ نو پر هغه هیڅ ګناه نشته او چا چې تاخیر وکړ نو پر ده هم هیڅ ګناه نشته د هغه چا لپاره چې تقوا یې غوره کړې وي او له الله نه ویریږئ او پر دې پوهه شئ چې یقینا تاسو به خاص هغه ته ورجمع کولی شئ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام او بعضی له خلکو نه هغه څوک دي چې د دنیایي ژوند په باره کې د هغه خبرې تا په تعجب کې اچوي او دی په هغه څه باندې الله ګواه کوي چې د ده په زړه کې دي حال دا چې دی ډېر زیات جګړه مار دی وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد او کله چې بیرته وګرځي نو په ځمکه کې ګړندی ګرځي د دې لپاره چې په دې کې فساد وکړي او فصل او نسل تباه کړي حال دا چې الله فساد نه خوښوي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد او کله چې هغه ته وویل شي له الله نه ویریږه نو د لره تکبر ونیسي په ګناه کولو سره نو د ده لپاره جهنم بس دی او یقینا هغه بده استوګنه ده ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد او بعضی له خلکو نه هغه څوک دي چې د الله د رضا لټولو لپاره ځان خرڅوي او الله په بندگانو باندې ډېر نرمي کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی په اسلام کې پوره داخل شي او د شیطان په قدمونو پسې مزئ یقینا هغه ستاسو ښکاره دښمن دی فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بیا کچېرې تاسو له دې نه پس وښودلی چې تاسو ته ښکاره دلیلونه هم راغلل نو پوه شئ چې یقینا الله ډېر غالب ښه حکمت والا دی هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور دوی انتظار نکوي مگر د دې چې الله دوی ته د وریځو په څورو کې راشي او ملائک هم او معامله فیصله کړي شي او ټول کارونه خاص الله ته ورګرځول کیږي سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب لبني اسرائیلونه تپوس وکړه چې موږ څومره ډېرې واضح نښې دوی ته ورکړې وي او څوک چې د الله نعمت بدل کړي له دې نه پس چې ده ته راغی نو یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة او هاغو کسانو ته چې کافران شوي دي دنیایي ژوند ښایسته کړی شوی دی او دوی په هاغو کسانو پورې مسخرې کوي چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې متقیان دي د قیامت په ورځ به د دوی له پاسه وي والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله چې چا لره وغواړي بې حسابه رزق ورکوي كان الناس أمة واحدة
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ټول خلق په شروع کې یو امتو، بیا پکې ځینې کافر شول، نو الله نبیان راولېږل چې زیری ورکوونکي او ویرونکي وو. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. او له هغوی سره په حق سره کتاب نازل کړ د دې لپاره چې هغه د خلکو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کړی دی. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. او په هغه کې اختلاف نه دی کړی مګر هغو کسانو چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی وو په خپل منځ کې د لویۍ او ظلم په وجه اختلاف کړی وو. له دې نه پس چې هغوی ته ښې څرګندې نښې راغلې. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نو الله هغو کسانو ته چې ایمان راوړی وو په خپل حکم سره هغه حق ته هدایت وکړ چې هغوی یعنی کافرانو پکې اختلاف کړی وو، او الله د سمې لارې هدایت کوي هغه چاته چې وی غواړي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته به داخل شئ؟ حال دا چې پر تاسو باندې لا تروسه د هغو خلکو حالت نه دی راغلی چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هغوی ته سختی او بیماری رسیدلې وي او جړه قول شوي وو تر دې چې رسول او له هغه سره ایمان راوړونکو به وویل د الله مدد به کله راځي. خبردار شئ یقینا د الله مدد ډیر نږدې دی. يسألونك ماذا ينفقون. دوی له تا نه پوښتنه کوي چې څه شی خرچ یعنی انفاق کړي. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ته ورته ووایه څه چې خرچ کوئ له مال نه نو هغه د مور او پلار لپاره او نږدې خپلوانو او مسکینانو او مسافرو لپاره دي، او تاسو چې څه نیکي هم کوئ نو یقینا الله پر هغې ښه عالم دی. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. پر تاسو باندې جنگ کول فرض کړی شوي دي، حال دا چې دا ستاسو بدی شي او کېدای شي چې تاسو به یو شی بد ګڼئ، حال دا چې هغه به تاسو لپاره ډیر غوره وي. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. او کېدای شي چې تاسو به یو شی خوښوئ، حال دا چې هغه به تاسو لپاره ډیر بد وي او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. دوی له تانه د حرامو میاشتو په باره کې تپوس کوي، په هغې کې د جنګ کولو په باره کې ته ورته ووایه په هغې کې جنګ کول لویه ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. او د الله له لارې نه منع کول او په الله سره کافر کېدل او له مسجد حرام نه منع کول او له هغه مسجد نه د هغه اهل یعنی حقدار ویستل د الله په نس بیخي ډیره لویه ګناه ده، او فتنه یعنی شرک له قتل نه ډیره لویه ګناه ده. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. او دوی به همیشه له تاسو سره جنگ کوي تر هغه پورې چې تاسو له خپل دین نه واړوي که وس یې وشي. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
او په تاسو کې چې څوک له خپل دین نه وګرځېدو بیا په داسې حال کې مړ شو چې کافر وو نو دغه کسان چې دي د دوی عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شوي دي او دغه کسان د اور ملګري دي دوی به په هغه کې تل تر تله یعنی همیشه وي. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی د الله په لاره کې دغه کسان د الله د رحمت امید لري او الله ډیر بخونکی ډیر مهربان دی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دوی لتانه د شرابو او جواری په باره کې تپوس کوي وایا په دې دوانو کې بیخي لویه ګناه ده او د خلکو لپاره پکې فائدې دي او د دې دوانو ګناه ډېره لویه ده د دې دوانو له پیدونه. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. او دوی لتانه پوښتنه کوي چې څه خرچ یعنی انفاق کړي ته ورته ووایه له نفقې یعنی اخراجاتو نه زیاتي سیس خرچ کړئ الله هم داسې ستاسو لپاره آیاتونه بیانوي د دې لپاره چې تاسو ښه فکر وکړئ. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. د دنیا او آخرت په باره کې او دوی له تانه د یتیمانو په باره کې پوښتنه کوي وایا د دوی اصلاح کول ډیر ښه دي او که تاسو هغوی له ځان سره شریک کړئ نو ستاسو ورونه دي. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. او الله پیژني ورانکارې له اصلاح کوونکي نه او که الله غوښتلی نو تاسو به یې خامخا په مشقت کې اچولي وې یقینا الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. او له مشرکو ښځو سره نکاح مه کوئ تر هغه پورې چې دوی ایمان راوړي او خامخا مؤمنه وینځه بیخي غوره ده له آزاد مشرکې نه اگر که هغه تاسو حیران کړي د خوښېدو په وجه. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. او مشرکانو ته مسلمان ښځې په نکاح مه ورکوئ تر هغه پورې چې دوی ایمان راوړي او خامخا مومن مړی بیخي غوره دی له آزاد مشرک نه اگر که هغه تاسو د خوښېدو په وجه حیران کړي. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. دغه کسان ورته بلنه کوي او الله په خپل اذن سره جنت او مغفرت ته بلنه کوي او خلکو ته خپل آیاتونه بیانوي د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. او دوی لتانه د حیض په باره کې پوښتنه کوي ته ووایه دا یو پلیتي ده نو په حیض کې د ښځو له جما نه په ډډه شئ او دوی ته مه نږدې کیږئ د جما لپاره تر هغه پورې چې پاکې شي. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نو کله چې ښې پاکې شي یعنی غسل وکړي بیا له دوی سره جما کوئ په هغه ځای کې چې الله تاسو ته حکم کړی دی یقینا الله ډیر توبې ویستونکي خوښوي او ښه پاک اوسیدونکي خوښوي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسو ښځې تاسو لپاره فصل دی نو خپل فصل ترازی څنګه چې ستاسو خوښوي او د خپلو ځانونو لپاره نیک عمل وړاندې ولیږئ او له الله نه ویریږئ او پر دې پوه شئ چې یقینا تاسو له هغه سره ملاقات کوونکي
او مؤمنانو ته زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. او د خپلو قسمونو لپاره تاسو الله هدف مګرځوئ، یعنی د الله نوم مه استعمالوئ چې نه به کوئ نیکي او پرهیزګاري او د خلکو په منځ کې صلح، او الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله تاسو ننیسی په خپلو قسمونو کې په لغو سره، او لیکن نیسی تاسو پر هغه قسم چې ستاسو زړونه یې قصد یعنی نیت کړی وي، او الله ډیر بخونکی ښه تحمل کوونکی دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. د هغو کسانو لپاره چې خپلو ښځو ته له ورتلو نه قسم خوري، د 4 میاشتو مهلت دی، بیا که دوی رجوع وکړه نو یقینا الله ډیر بخونکی ډیر مهربان دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که دوی د طلاق و عزم کړی وي نو یقینا الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. او طلاق کړی شوي ښځې دي پر خپلو ځانونو 3 حیضه انتظار کوي، او د دوی لپاره حلال نه دي چې پټ کړي هغه څه چې الله د دوی په رحمونو کې پیدا کړي دي، که دوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. او په دې موده کې د دوی خاوندان د دوی د بیا راوستلو اصل حقدار دي که هغوی د اصلاح یعنی جوړښت اراده لري. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. او د دستور مطابق د هغو ښځو لپاره په خاوندانو باندې حقونه دي په شان د هغو حقونو چې پر دغو ښځو باندې لازم دي د خپلو خاوندانو لپاره، او په دوی باندې د سړو لپاره درجه شته، او الله ډیر غالب ښه حکمت والا دی. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق 2 ځله دي، بیا په ښې طریقې سره ښځې لره ساتل دي، یا په ډېرې ښې طریقې سره رخصتول دي. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. او اے سړو تاسو لپاره دا حلال ندی چې له هغه مال نه چې تاسو دوی ته ورکړی دی څه لږ شی هم واخلئ، مګر دا چې دواړه له دې نه وویریږي چې دوی به د الله حدونه یعنی حکمونه قایم نه کړي. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نو که تاسو ویریږئ چې دوی دواړه به د الله حکمونه پوره نه کړي، بیا نو په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه مال کې چې هغه ښځه د جداوالي لپاره ورکوي. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. دا د الله حدونه دي نو له دغو نه مه تیریږئ، او څوک چې د الله له حدونو نه تیر شي نو همدغه کسان ظالمان دي. وما علينا إلا البلاغ